بغلان ولایت کې میرمنو په هغه غونډه کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ټاکنو د ملاتړ په هدف جوړه کړې له نورو میرمنو غوښتي چې پراخ ډول د په ټاکنو کې برخه واخلي. غونډه کې شکایت شوی چې نامنیو په ټاکنو کې ګډون کمرنګه کړی او زړه څوک نه کوي چې رایه ورکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلینو په ټاکنو کې ګډون او رایه ورکول د هر چا دیني دنده بللې. راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نه بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د میرمنو د ملاتړ غونډه کړې. دلته پر دې ټینګار شته چې ټاکنې ملي پروسه د افغان میرمنې کولی شي په خپل ګډون سره خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي، خو ځینې نورې بیا وایي چې ناامني په ټاکنو کې د پراخ ګډون مخه ډب کړې. شما تعیین کننده سرنوشت آینده فرزندان، جامعه و دولت خویش هستید، زیرا هر یک ما و شما این را درک کرده ایم که جامعه ما نیاز به تغییرات مثبت دارد. بنابراین به منظور ایجاد تغییرات مثبت رای دهید و هر شهروند به طور مساویانه از حق رای دهی برخوردار هستند. اشتراک خانم‌ها در پروسه فعلی کمرنگ هست و دلیل عمده از او هم میتونه موضوع امنیتی باشه. شما در جریان هستین که بغلان به این آخر حالت خیلی بدی سپری کرد و برآمدن یک خانم از خانه حال شاید ساده‌تر برش نباشه. زرمینه وطنپال بغلان کې د بشري حقوقو د ساوي دفتر مسؤله په ټاکنو کې ګډون ولسی مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې افغان میرمنې کولی شي په خپل ګډون سره خپل دینی واجبه ادا کړي. اسلام نه تنها برای مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محدودیت وضع نکرده، بلکه از سهمگیری زنان در همچون مسائل پشتیبانی و حمایت نیز نموده. پس بر زنان مسلمان و مؤمن لازم است که با سهمگیری خویش در امور اجتماعی و سیاسی خویش در کشور خود مسئولیت دینی خود را به وجه احسن از او ادا کنند. خو د امنیتي ستونزو او د خلکو کمې ونډې ترڅنګ لا هم هغه اندېښنې پر ځای دي چې ښځې د ټاکنو په ورځ له ګډون زیاتو سیمو کې بې برخې کړي. زیاتې میرمنې وایي که د ټاکنو په ورځ یې عکس واخیستل شي رایه به ورنه کړي. خو د بغلان د ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې پریکړه د هیواد په کچه شوې او د ټولو نارینه او ښځینه رایه ورکوونکو عکسونه اخیستل کیږي. د 1998 ټاکنو لپاره د کمیسیون رهبري همدا تصمیم نیولی ده چې هر رای دهنده که ښځینه ده او که نارینه باید عکس واخیستل شي. خو د عنعناتو دپاره باید ووایم چې موږ زنانه سایټو دپاره یا ښځینه سایټو دپاره ښځینه کارمندان استخداموو. نو کله چې یوه ښځینه رای دهنده راځي او هلته غواړي خپله رایه وکاروي، هغه به د یوې ښځې سره مخامخ کیږي. دلته میرمنې وایي چې په ټاکنو کې د ناامنیو او خرا ستونزو په شتون کې ګډون کوي، خو له خلکو او ټاکنیزو کمیسیونونو غواړي چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې درغلي وکړي او د نامشروع لارې د ځان واک ته ورسوي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.